هغه خلک چې هغه قرباني کوي د هغوی دپاره یو مستحب عمل نن د ذوالقعدې 28 تاریخ دی بیا دا 2 ورځې دي هغې نه وروسته بیا ذوالحجه شروع کیږي نه د ذوالحجې دغه 10 ورځو په باره کې د هغه چا دپاره مستحب حکم چې قرباني کوي نو سوال دا دی چې آیا رښتیا په دغه 10 شپو ورځو د ذوالحجې کې اولنۍ عشره کې د اختو اغستل او د نوکونو کټ کول ممنوع دي ناجایز دي ثبوت شته او که نشته تفصیل د جواب دا دی احادیث مبارکه اقوال فقها هغې کې دا خبره وارد شوې ده ثابته ده هغه څوک چې د قربانۍ اراده لري قرباني اغستلې ده یعنی د اغستلې اراده لري د هغه سړي دپاره 10 شپو د ذوالحجې کې یعنی د لوی اختر د میاشتې په دې اولنیو 10 شپو ورځو کې د هغه دپاره نوکونو کټ کول د اختو خریل او اغستل دا مناسب نه دی مستحب طریقه دا دی چې وای نخلی خو شرط دا دی چې دغه نوکونه او یا دغه اخته فضله اخته دا 40 ورځې پې تېرې شوي نه وي که 40 ورځو ته قابو شوي تېرې شوي وي بیا به دې مستحب عمل ته نه ګوري د نوکونو کټ کول او د اختو اغستل 40 ورځو نه زیات تا ورته ناجایز دی بیا د دا مستحب عمل پرېږدي او کله چې د دې نه په کومه باندې د هغه خلکو دپاره چې د قربانۍ اراده یې کړې ده هغوی د اخته نه خري نوکونه دې نه پرې کوي دا صرف او صرف مستحب عمل دی دلیل د هغې دپاره ویندب الامتناع دلته لفظ د ندب دی یعنی مستحب عمل دی فرض واجب سنت نه دی عن تقلیم الاسفار وحلق الرأس في 10 ذي الحجة لما ورد في صحیح المسلم صحیح مسلم کې حدیث ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل العشر 10 ورځې د ذوالحجې داخل شي واراد بعضكم ان يضحى د قربانۍ اراده چاوي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فقه الاسلامي وادلته جلد 2 صفحه 308 سوال دا راځي چې په دې نوکونو اختونه غستلو پرې کولو کې دې کې حکمت څه شی ده جواب دا دی مرقات کې لیکلي دي ذهب بعضهم الى ان النهي عنهما للتشبه بالحجاج بیت الله الحرام چې دا د حاجانو سره مشابهت ته هغوی هم اخته نه خریلی او نه کمولی شي په حالات احرام کې نه نوکونه پرې کولی شي دارنګې دې سړي دپاره هم خو دا یاد وساتئ چې دا صرف او صرف مستحب عمل دی لازم ضروري فرضي نه دی